لوی قیمت نمخ کې داسې ناشنا علامات او نښې نښانې حضور علیه السلام کولې دي. څه ډېرې غټې دي او څه وړې دي او وړې خو شورو دي. لوړ لوړ بلډینګونه دا د قیمت په نښو کې دي. ګانې بجانې تروړې او ډول تماشې او میلې ټېلې دا ډېرېدل دا د قیمت په نښو کې دي. ډمان او فنکارانو ګډېدونکې ښځې او سړي او بې شرمي او بې حیایي د دې ډېروالې هره زمانه کې خو د دې کثرت دا د قیمت په علاماتو کې ده. لوریانې به د میندو نه مني او مور به د لور وینځي نو بلکل په سر به یې خېجوري نافرمان. زناکاري او د زنا اسباب او ډمتوب دا شی به ډېرېږي. په دې باندې هر سړی پوهېږي. نور ډېر علامات دي. زنانه به ډېرې شي او سړي به کم شي. سړي به دومره کمېږي آخر کې د 500 زنانو ذمهوار به یو سړی وي. دا ټول د مسلمانان به ډېر یې خو د هغې دمو او روب په کافرانو باندې او کافرانو ته به مسلمانان د باد د بڼې نه سپک ښکاري ډېر. ځکه مسلمانانو به دنیا خوښه یې ډېره او د مرګ نه به یېرېږي نو مقابله به نه شي کولی او جرأت به پکې نه وي. نو څه غټ علامات دي. حضرت ما ویلو یو لوی علامه هغه دجال دنیا کې ښکاره کېدل دي. د دجالي هغه دور او علامات خو شروع دي. الله دې موږ وساتي. خطرناکه فتنه ده. خلک به کافران کوي، مشرکان کوي، د خلکو د غریبۍ او د مجبورۍ نه به غلط مطلب لي او ټوله دنیا به د ده کنټرول کړي. خو آخر کې به دې په خپله ښکاره شي. مخکې ایډوانس فورس او مقدمة الجيش په شکل کې د ده اډر او په ټوله دنیا به راځي. لږ شانزۍ نه به ترې بچ شي. خدای پاک به د ختمولو لپاره عیسی علیه السلام راخیست او د عیسی علیه السلام د هغه قتل لپس د دجال حکومت به کوي. د عیسی علیه السلام آخر دور کې خدای پاک به عیسی علیه السلام ته وحی وکړي چې یو داسې خپل بندګان ښکاره کومه یاجوج او ماجوج چې د هغې تاسو مقابله نه شئ لرلی. ډېر زیات دي او ډېر خطرناک هم دي. نو تاسو کې د هغې د مقابلې طاقت نشته. نو پناه واخلئ د خپل ملګري جبل خمر یو غر دی په بیت المقدس کې. دا خپل هلته کسان دا وخېجوئ چې څه خلک به غرونو ته وخېجي او څه خلک به په غرونو کې ځان بند کړي. ځان سره به ګډې چیرلې او څاروي او مال او حال چې څومره وړي شي دا به ځان سره یوسي. دغه ډېر خطرناک دور دی. یاره وایي دومره ډېر دي، ډېر زیات. او ما راته ویلو یاجوج او ماجوج دا پخواني قومونه دي د ترکو شاته ارمینیا او آذربایجان او دغه ښکته علاقو کې. او دا د ذوالقرنین صاحب زمانه کې 2 قبیلې وي. ذوالقرنین صاحب محققین وایي یو بادشاه او نیکو پیغمبر نه دی خو ډېر همدرد او په خلکو به خوږېده. ډېر سفرونه یې کړي دي. صورت کهف کې د هغې بیان دی د ذوالقرنین صاحب. یو ځل داسې مشرقي سفر یې کړی دی چې کوم حتی اذا بلغ مطلع الشمس یو خو یې مشرقي سفر کړی دی. هغه ځای بلکل خلک بربنډ ول د خدای خبر چې کومې علاقې ته رسېدلی. نو سیاحو او بادشاهو او نیکو نو سفرونه به یې کول. یو ځل داسې لاړو بیا مغرب طرف ته لاړو. دلته ټول خلک بربنډ وو. ښځو او سړو به جامې نه وې اچولې. بلکل اړو په جون په طریقو پیدل نه شغل خلک. بیا مغرب طرف ته لاړو. الله ولې فتوحات ورکول. داسې خټې وې دلدل چې خلک به پکې نه شو ګرځېدي. هغه آخري د انور داسې ښکارېده لکه په خټو کې چې تورو خټو کې ډوبېږي. لمر خو د ځمکې نه خوالي خو داسې په نظر کې وراغی. دغه علاقو ته تللی دی. بیا شمال طرف ته تللی ترکو ته. یو ځای ته ورسېدو د غرونو خلکو او د دې په ژبه یو نه پوهېدل. ثم اتبع سببا بیا یو لاره اختیار کړه شمال طرف. حتی اذا بلغ بین السدین یو 2 غرونه دي. د غرونو په منځ کې یو کنډو او دره وه. اخوا ته ډېر
شرپسن او تخریبکار او غرسنی قبیلې وي غټ غټ مخونه وړې وړې سترګې دا قوم ډېر شرپسن او ډېر زیات موزورو دې غریبانانو وته موږ بتا کستا خوخی طالب پیسې راغونډې کو او سو یو دیوال جوړ کړه دا خلک زموږ نه چراشي زموږ نه سالمي متخدي زموږ ټول سيزونه تباہ او برباد کی او فساد او رواني کوي موږ مقابله نشو کولی موږ به دا پیسې راغونډې کو په پیسو یې کولی شي ایمان خدای پاک سره کړی طاقت او اقتدار خدای الله سو خو کار وکړي قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما زب یو مضبوط دیوال تاسو د دې په میاس کې جوړ کړئ په تاسو کار کوي پیسې بدل غوړي او کسان دي شو د اوس پر تختې راوړي اوس پر تختې راوړي هغه وخت چې شړې دي ناسې خوده لکه قوازه دومره برا دا غر سکو ته ورسېده دا غر سکي هغه سره برابر شلوړ دا برابر انتظام ولکړو ماهرین وسریو او کاریګر اوس پر ویلې کړو تامبا د برنه پر اواچو لپاره هغه ټول تختې د اوس پنه او د سکی یو دیوال شو مضبوط هغه طرف د یاجوج او ماجوج بنش چې کله خدای پاک وغواړي دا دنیا خو فانی ده دا وارث ډړې وړې کېږي حضور علیه السلام فرمایي هغه خلک بند شو هغه طرف بس جون تیرې او قیامت سره باندې دې دا ښکار کېږي دا د عیسی علیه السلام زمانه کې خدای پاک هغه ته وحی راولېږي یا قوم را ښکار کېدونکي تاسو ځان سنبال کړئ یو ځل حضور علیه السلام په یو حدیث پاک کې راځي د روته د زیر کمرینه او داسې یره او په خو یره شي پریشان او مسلمی بی ته وی یا زینب بی مهات المؤمنین هغه دوی یو شر را نږدې دی عربو هلاک دی عربو لره تبو خطرناک دی او یو شر راکار شو یاجوج او ماجوج هغه دوه قبیلې انسانان دي برابر انسانان دي خو شر پسند دي هغه په آغاز دغه کې د ذوالقرنین صاحب هغه چې کوم دیوال او توالې دي هغه کې دومره سوریو دا مسواک غوتا او دا ماټه غوته حضور علیه السلام ته دا سره ټول کو حلقه وی دومره سوري په کې کړل نه وای وړو کې شان سوري او خطرناک سوري هغه خو په لګیا دي وسلا پاک ولا همت نه او سات را پاسي او دې دیوال ته ختم نشي طاقت یې نشته الله دې طاقت راکړي او دغه دیوال کې سوري کوي خو بس غرمه پورې چکارو کې وې زنور بسبو او خپل وخت یې دې باندې شروړې دي هغه وخت کې کار شو په بخاری شریف کې راځي او صحابي دا غلیدل دي خو باقي خدای پاک پټ کړی ډیر سيزونه داسې دنیا کې وایي او ښکاري معنا دا امریکا سرونیم سو کاله مخکې رسول ته خبره یو سیاح کولمبس هغه چې د کشته کې روانو چکر ولا او هغه ځای ته رسیدلی یو لوی ملک راښکاره شو چې هغه بر اعظم دو بر اعظم دی وړوکی ملک هم نه دی او خلکو ته پته نه وه خلک پکې وو ځنګلي خلک راغلي څنګه خلک وو حبش او دا خلکو ته دنیا کې دومره لوی ملک هم د خلکو نه پټ وو نو که یو دیوال پټي یا خدای پاک د دې د سترګو نه هغه دغه غشي د هغې د لیدو طاقت یا هغې باندې منځ کې سروکاوټ یو ځای نه ښکاري کله هغه نه سټلایټ کې راتلی شي او نه بل کې دا خو کېدی شي چې الله نه غواړي د هغې ښکاره کول یو ځل دی به داسې کار وکړي چې کله خدای پاک وغواړي دیوال خو ووالی شو نو دی غرمې پورې کار کوي بیا وروستو کار نشي کولی نو سهار هغه سورې خدای پاک واپس کلک بند کړي د هغې نه زیات کلک نو بیا پکې چیوڼې مړې او څه طریقو سره پکې سورې کوي اوسپنه بیا چې لږ کار وکړي خلک وایي سبا سبا خو چې کله خدای پاک وغواړي د عیسی علیه السلام زمانه کې دی به پکې سورې وکړي وړوکي شان او بیا به وایي انشاءالله سبا به کار کوي په خوله به انشاءالله راشي کېدی شي بعضې کسان پکې خدای مني او یا دا چې انشاءالله د دې کلمې هغه برکت که یو خراب سړی به ووایي نو هغه وخت کاره شي نو دا سورې به په هغه شپه بند نه شي چې سورې شوي و پسې به نور جرې ووایي او به سرو به ځي او دومره ډېر دي کثرت سره
شمیر دومره زیات دی چې هغه خدای ته معلوم دی. یو ځل احادیثو کې راځي الله پاک جل جلاله آدم علیه السلام ته قیامت کې به وایي ای آدم ورشه په دې خلکو کې یو کس هغه جدا که هغه د جنت والا په زرو کې یو کس او باقی او کم زر هغه دوزخیان دي دا یو به جنت سره باندې جدا که نه خو باندې به جدا کوي اولاد کې خپل اولاد کې ځکه انسانان دي نو دا ډېر چې دا صحابه کرام ولیدل چې نوسورینن مې مخاله دې خو یو به جنت ته ځي دا خو ډېره خطرناکه خبره ده چانس پکې کم دی وایي صاحب دغه یو کس به څوک وي موږ به لکه دا به کم یو کس یې تاسو وښایې په زرو کې یو کس وایي نه تاسو د خدای پاک نه امید ساتئ دا به خدای پاک داسې یو قوم پیدا کړی دی چې هغه ډېر زیات دي یو کس به تاسو دغه ته ځئ جنت ته او زر کسان به هغې دوزخ ته ځي خدای پاک به هغه د دوزخیانو شمېر د یاجوج او ماجوج نه هغه پوره کوي دومره زیات دي ځکه دا مخلوقات راځي د دې په بیان کې چې نه حصې ملیکي دي او یو حصه نور مخلوق دي او په هغه یو حصه مخلوق کې به نه حصې پیریان دي او یو حصه انسانان او په انسانانو کې یو حصه د عام انسانان دي او نه حصې یاجوج او ماجوج دي دا دومره ډېر زیات دی دا د تصور انسان نشي کولی د ځینو کسانو مقابله به څوک کړي چې په یو کس باندې ټول راجمع شي په احادیثو کې راځي چې کله د سوري نه راوځي نو دوی په بحیره تبریه تقریبا 340 کیلومتره اوږد دی او 14 دغه کیلومتره داسې عرض دی هغه سمندر غوڅونه ترخی دی په ټولې اوس کې چې سمندرونه په یو ځل سکي او چینې به اوچېږي او کسان به را روان یې هغه به هماشي دومره ډېرې حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون تر دې چې کولو به کړی شي یاجوج او ماجوج لار به ورته د خدای پاک طرف نه کولو شي او د ارض اوچت ځای نه به دې داسې رازغړي چې نور ځمکې ته به را داخلي دومره ډېر وي هغه رستوني کسان به وایي چې هغه سمندر ته راشي یاره دلته پخوا چاته اوبه وي هغه لونوالې به ختم شي هغه اوبه به ختم شي مسلمانان به پټ شوي داسې ځایونو کې پریشانه به دی به دنیا کې د هر څه ختم دي بس دعاګانې به کوي عیسی علیه السلام ملګري د دې د هلاک یا دا شر نه بچ کړي ځکه ډېر شر روان دي خلک به مړه کوي چې څوک به مخې راځي مړه کوي او آخر کې به بدماشي او قبر به پکې ډېرې الله دې موږ د قبر نه وسي قبرجن سړی خو بیا تباه کېږي قبر به پکې راشي ځمکې خلک ختم شي څوک ورته نه ښکاره کېږي اوس به اسمان والا اسمان ته به غشي ولي غشي به د وینو لړلې بیا راشي ویره ته زموږ د مقابلې څوک نشته او خدای پاک چې څوک ختموي د الله طاقت ډېر دی عیسی علیه السلام په دعاګانې کې یا الله د دې شر نه مو ساتئ او د دې خلکو نه مونږ بچ کړي بس په دې سټ کې به یو چینجي راوخېږي د ټولو خلکو لکه د کینسر او یتلف په یو شپه کې به ټول مړه شي څومره مړي او پراتي په یو بل باندې ټوپونه او یو کس به تماشې ته راکوشي چې وګوري دغه خلکو ټول مړه شوي دي نو به نور خلک خبرې کړي او بیا به عیسی علیه السلام ملګري د هغه غر نه راکوشي خو چې دا بدبو وګوري او د غوښې د انسان غوښه خو ډېر خراب بوی کوي نو دا لویه پریشاني کم به سنبالو دا خو څوک قبول هم نشي چې دومره کثرت سره دي دعاګانې مو کې خدای پاک په یو باران ووري دغه کې مارغان په غټ غټ خدای پاک راولي او دی به په پنجو په مخو کې کوچت کې الله چې کوم ځای غواړي هلته به یې واچي او بیا به دې هغه شروع کې دا باران په پوشي او ځمکه به شیشه شي د هغې نه پس به ځمکه دومره آبادي شروع کړي چې یو انار ماره ته وینو دا میوه به دومره غټه شي تاسو به هم کتلي یو پیاز په دې نمایشونو کې د خټکي نه غټ خټکي سیدې نه غټ او یو دغه بعضې خدای پاک دغه اوس به هایبریډ سیزونه راووتل یو میوه څومره غټه او څومره ډېر او سیزونه څومره غټ شو عربو کې چا حج کړي او بله څلور کیلې دومره غټې وي یو کیلو څلور کیلو په کیلو تلي کیلې نو څلور کیلې یو کیلو خي موټې غټې خدای پاک یې غټونې شي دا انار به د ځمکې نه غټ روزي او دومره ګیاګانې به دومره فراخي به راشي او ټول خلک به مسلمانان شي ځکه هغه خدای برکت به وګوري
یو انار په پوستکي کې به څو کسان لاندې کېني دومره غټ وی لکه خیمه یو چیلې به یو کورنۍ د هغې پی یو کورنۍ ته رسي یو غوا به د یو لوی خاندانونو او یو اوښه به د یو لوی قوم دپاره د هغې پی دومره ډېرې چې دا وکړي داسې ناشنا هر څه به ډېر شي دغه حالات بے بے عیسیٰ حج بروانی یاجوج و ماجوج نفس و حج بی حج بی عمرہ بی عیسیٰ علیہ السلام با حج مکی حج نفس و مدینی منوری تلاشی علتا وفاش دا وفات نفس علتا بے با نور علامات او حضور علیہ السلام صلی وفاق کے خخی یو دری ذری با بزمکہ کے خلق کمسی یو دا محدیث دام علاماتو کرا بزمکہ کے روغا بزمکہ بلان دی لارش آگے سے ذکر بے